د کابل د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې په 2 اونیو کې 310 دوسیې حل او فصل کړي دي. د کندهار ولایت شهري ابتدایي محکمې په یوه میاشت کې 1 نوي دوسیې ته رسېدنه کړې ده. د نیمروز ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 1122 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 1185 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 1194 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 1206 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل د مرافعه محکمې دیوانونو په 2 اونیو کې 143 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې 555 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 495 وثیقې هم اجرا کړي دي. د نورستان ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 201 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 819 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 315 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 1451 وثیقې اجرا کړي دي. د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د میدان وردګ ولایت له محاکمو او مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. د کابل شهري ابتدایي محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 240 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت 6 امریتونو په 2 اونیو کې 1115 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د غزني ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 423 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 316 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 419 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 315 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بامیان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 115 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 9 وثیقې هم اجرا کړي دي. د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست د تشکیلاتي جوړښت د تنظیم او ارزونې غونډه وشوه.